عراق کې یو مؤذن هغه به اذان کوو نو پخوا چې به اذانونه کول نو کوم ځای ته به ختو بره به ختو بیا هغه اذان کوو په دې حي علی الصلاة حي علی الفلاح کې هغه چې وکتو یو کور نظر پرېوتو بهی کې یو جنۍ و هغه جنۍ ته زړه وي دې څنګه اذان ختم کړو رامنډې کړې کور ته ورغی دا جنۍ زه غواړم هغو ته یې صبر کوو موږ نصرانیان یو موږ کریسچن یو موږ عیسایان یو ستاسو دین جدا دی زما جدا دی ته څنګه جنۍ غواړې حاصل د قصې دا دی چې دې تو راتوی د جنۍ مونږ راکړه اوس شرط کېښود چې ته به څه کوې ته به دا دین پرېږدې دا ورسره اتفاق وکړو صحیح ده چې زه به دین پرېږدمه دا سړی جومات کې مؤذن دی ګورې عام سړی نه دی ګورې دا به نه وایي چې زه دا زه ټکی به چېرته نه همیشه به ځان یېرېږي وی چې کومه ورځ دلې دا جنۍ ورکول او د دوی دا نکاح کېده په هغه ورځ د اعلان وکړو چې او ما خپل دین پرېښودی دی زه واپس کېږم د قرآن او د حدیث نه او زه د محمد صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر نه ګڼم نو جنۍ وله ورکړه مبارک شه پلاري وایي نکاح وشو خلک خوشحاله شو هغه هم چرت دی کوي جنۍ خو میلاو شو ګوره دنیا انسان څنګه زر خرابوي وی دی چې راوتو دی درشل نه خپل رایان دی که دغه ځای کې مړ شو ساتي ووتو په اخري خاتمې هغه په دې باندې وشو چې دین نه منم سړی جومات کې مؤذن دی اذانونه هم کوي ګورې نو دا به نه چې زه همیشه به ځان ته په دې نظر ګوري چې زه څه یم زه کمزور یم او دا دعاګانې به غواړي چې یا الله ما ته حق نصیب کړي او په حق مې مضبوط ساته ما خبره دی پر رواغسته ورانه اوږده شوه خو دا اهم نصیحت دی او د یو عالم او د داعي دا کار دی چې دی به وخت په وخت د امت تربیت کوي په هره مسله کې چې راپېښه شي دی به تربیت کوي نو دا یو اهمه مسله وه چې تاسو ته مې مخې ته کړه چې چېرته به بندګي په دې لالچ نه کوئ صرف چې الله به ماله څه راکوي دنیا راکوي نه بنیادي مسله دا ده مونږ چې د بندګي کوو دې دپاره کوو چې الله دې دپاره مونږ پیدا کړي وو په دې به رانه الله راضي کېږي که غریب هم که مالدار هم